واقعا یو غټ بوج ده کیپټنسي هر یو لوبغاړي لپاره چې خپله لوبډلې مشري وکړي، خاص کر په دغه حالاتو کې چې نن سبا کرکټ کې حالات دي، په دغه حالاتو کې لوبډله مخکې وړل لږ یو ټف چیلنج دی زما دپاره، خاص کر ځوان لوبغاړي زما درې کاله لوبډلې سره کېږي او بیا د لوبډلې مشر کول اسانه خبره نه ده، خو انشاءالله کوشش هدف به همدا وي. خیر په لوبډله کې خو دومره ستونزې نه ولري لکه څنګه چې نړیوال جام کې میډیا په شو کې خلکو ته وښودلې، په لوبډله کې هېڅ ستونزه نشته، هر یو په اتفاق وي، یو بل وروڼه یو، یو فامیل یو. هدف همدا چې افغانستان دپاره لوبډله او افغانستان ته افتخارات راوړي. زه شخصا کله مې دا ذهن کې راغلی دې وطن ماته عزت راکړی، دې وطن ماته راشد خان نوم راکړی، دې وطن زه په نړیوال لیګونو کې لیدلی، که دا افغانستان نه وای